السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله دې وکړي چې اسلامي امارت مسؤلین بالخصوص د برق وزیر صاحب محترم دغه یو شي ته توجه خو به لازمي وي، خو چې لږ ذره پرې ور تیز شي دا د کونړ په بند باندې کار شروع کړي، یو خو به د موږ او د دې مهاجرو زړونه یخ شي، بل به اوبه مهارې کړو، بل به مایان ډېر شي، بل به پکې غوپې وهو، بل به برق ته جوړ کړو، بل به زراعت ته کار وشي، بل به که ضرورت شو یو دم به یې پرې ورخوسې کړو. نو اوس خو اړیکې مړیکې هسې هغه سوي دي، بس ایسته شروع پرې وکړئ د خیره سره. قسم په الله جومات په جومات کور په کور ګرځو، چنده درته کوو، سوال درته کوو، پیسې راټولوو وروره ګوله، که په خارج کې دي که په داخل کې د افغانستان خلکو ته وایو انشاءالله نه به پاتې کېږي. سمټ مو خپل دي، سیخه ګول مو خپل دي، اوسپنه مو خپله ده، تیږه مو خپله ده، انجینران مو خپل دي، اوبه مو خپل دي، نو بیا ګورو ورته ولې